منګه بادمزی قوم چې په څلورو قبیلو مشتمل دی، ادین خیل، ملاتم خیل، اسان خیل او تتر خیل. زمونږه په دې وطن کې د دې صافي خاورې ته راتګ چې په دې ډول دی چې کوم صافی قوم راغلی دی د اپلته نه د مغولو په دور کې، نو دلته چې د دې مشتري د خانقاه میاګانو کړې ده چې هلته ورته سلامپور پاچان ویلی شي. دلته چې کله قوم راغلی دی او په دې خاوره باندې میشته شوی دی، نو د هغې نه پرته سمدس وروسته تقسیم شوی دی. تقسیم د خانقاه د میاګانو صاحبانو په مشرۍ کې شوی دی. هغه څه په دې ډول باندې شوی دی چې جیدادونه هم تقسیم شوي دي، د هرې قبیلې خپل جیداد هم معلوم دی، د هر خیل خپل جیداد هم معلوم دی. موږ دلته درې قبیلې په غټه سطح باندې په صافي کې آباد دي چې قندارې، ګوربز او مسود. د مسود او د ګوربز حدود معلوم دي، د قنداریم خپل حدود قیود معلوم دي. دلته چې د خانقاه میاګان صاحبان کوم اوسیږي، نو په هغه زمانه کې د تقسیم په زمانه کې د درې واړه قومونو دیو ته وویل چې تاسو له موږ د ورورۍ حصه درکوو، خو دیو په هغې رضا نه وویل چې موږ پاچاني، موږ صرف دغه سیرۍ چې دا کم ځای باندې اوسیږو د خانقاه، په دې سیرۍ چې کوم ده دا به زموږ سیرۍ، دا به زموږ حقي، او باقي تقسیم چې کوم دی هغه د درې واړو قبیلو په منځ کې په برابرۍ په بنیاد باندې شوی دی، هم د غرونو هم د جیدادونو. بیا راځو دلته د بادمزی قبیلې له او د ګاګیزي قبیلې له. بادمزي قبیلې په تقسیم کې د باغ ماربل چې کوم حدود دي، پخوا به تقسیمونه د ګورګوري په بنیاد باندې کېدل، د ګورګوري په بوټي بنیاد باندې کېدل. ماربل خو اوس دا 20 کاله 25 کاله وشولو چې میدان ته راغلي دي. مخکې خو به تقسیمونه مشرانو چې کوم کول هغه به د ګورګوري د بوټي په بنیاد باندې کول. نو د باغ حدود چې کوم دي هغه بادمزي قوم له ورکړل چې په هغې کې ادین خیل، ملاتم خیل، اسان خیل او تتر خیل چې دا څلور قبیلې پکې میشته دي. د ګاګیزي ورونو دپاره چې کوم حق ورکړو هغې ته مورګۍ ویلی شي چې د نن نه 30 کاله مخکې دیو په یو باجوړي ټیکهدار باندې خرڅه کړې وه چې څه وخت وچلېدل او بیا هغه ناکامه شول او هغه پرېښودلی شوه. بیا د خانقاه چې کوم حدود دي د خانقاه د میاګانو، نو په هغه حدودو باندې دا سیرۍ چې کومه دیوله ورکړې شوې ده، دا د ګوربزو 2 سیکشنو ورکړې ده چې یو اوارې سیکشن او یو د تنګې سیکشن، یو د قلاګۍ سیکشن، یو د تنګې سیکشن. د 2 سیکشنو دیوله دا کومه سیرۍ چې ورکړې ده، په دې کې د میاګانو صاحبانو څه د هېڅ حق نشته دی. په تېر وخت کې ګاګیزي ورونه په هغې باندې ظالمان شولو، یو جرګې جوړه کړله چې هغه جرګه بیا دیو په پیسو باندې واخیستله. د ای پی ای د زمانې ای پی ایم په دې کې کافي کرپشن شوی دی او څه حق د میاګانو نه بیل کړ چې بیا هغه په کمیشنرۍ کې هم چلنج شو، هغه په پاټا ټریبیونل کې هم چلنج شو. هغه حتی دا چې نن د بادمزی قبیلې په های کورټ کې چلنج کړی دی. اوس چې کوم دی دیو راپاڅېږي او دیو دلته چې کوم ټیکهدار له د خانقاه د میاګانو کوم حق ورکړی دی، نو میاګانو صاحبانو هغه خپل حق هم په سیول عدالت کې چلنج کړی دی او بادمزی قوم هم په دغه 2 ځایونو باندې چلنج دی. نو باید دلته چې کوم ټیکهدار دی دیو به ګرځېدل چې موږ داسې بدماش ټیکهدار راولو چې هغه قوم په هېڅ خاطر کې نه راولي، هغه ټیکهدار په هېڅ خاطر کې نه راولي او موږ دله دالیز وکړي او په زور یې وکړي او په بدماشۍ باندې وکړي او د روپو په زور باندې وکړي. خو باید چې کوم قوم په حقه باندې الله تعالی هغې ته خپل حق میلاووي. د خانقاه میاګان چې کوم دي د هغې کیس هم په سیول عدالت کې روان دی. دلته ټیکهدار چې په 13 ورځ باندې راته، نو د بادمزی قبیلې او د خانقاه میاګانو په مشترکه طور باندې هغه ساخو ډب وکړو، هغې ووهو، د هغه نه یې موټر وویشتو، شیشې یې ماتې کړلې. بیا په هغې کې اف آی آر یې وشولې، عدالت ته خبره لاړه، مشرانو کې جیلونه تېر کړو. نو باید خبره دا ده چې موږ د انتظامیه نه، د ټول انتظامیه نه، حتی دا چې د کې پي کې انتظامیه نه، موږ د مدنیاتو د وزارت نه موږ دا مطالبه لرو چې باید د خانقاه ماربل دی دا متنازع دی، دې له به هېڅ یو ټیکهدار نه راځي، په دې به جلسیان نه کېږي، په دې باندې به لیز نه کېږي. دا زموږ د متفقه قوم فیصله ده او زموږ انشاءالله تعالی چې موږ په کوټونو کې کوم مقدمې روانې دي، نو دا امید ساتلو خیر صاحب چې موږ بادمزی قبیله او د خانقاه میاګانو حق به په هغې کې ثابت